له ابو ذر رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه وتعالی فرمایي که څوک یوه نیکي وکړي نو بدله یې 10 برابره ده او یا یې له دې څخه هم زیاتوم او که څوک یوه ګناه وکړي نو بدله یې همغه یوه ګناه ده او یا یې ورته بخم که څوک راته د 1 په اندازه رانږدې شي نو زه به ورته د 1 څنګلې په اندازه نږدې شم او که څوک راته د 1 څنګلې په اندازه رانږدې شي نو زه به ورته د زغېدلو لاسونو په اندازه ورنږدې شم او همدارنګه که څوک راته عادي را روان وي زه به د ده خواته په منډه ورشم او که څوک را سره په داسې حالت کې ملاقات وکړي چې له ګناهونو یې ځمکه ډکوي خو چې شرک یې را سره نه وي کړی زه به ورسره په داسې حالت کې ملاقات وکړم چې د ځمکې د ډکوالي په اندازه به ورته بخشش وکړم. سبحان الله، زمونږ د رب جل جلاله مهرباني او بخنه بې اندازې فراخه ده او الحمدلله په امتیانو کې د داسې رسول امتیان یو چې پیغمبرانو علیه السلام به دا سوال کولو چې کاشکې مونږ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان وای. ګرانو خویندو او ورونو، د دې لپاره چې الله جل جلاله مسلمان پیدا کړیو نو کله کله الله جل جلاله ته د شکرانې سجده ولګوئ.